سلام یو منئ تمه ده چې تاسې به روغ جوړ وئ. نن راځو تېر درس مو څه ډول چې بي پي اړوند ویلی و. نن راځو سی برخې ته لیسن غوږ ونیسئ and read along او په لوړ اواز یې ولولئ. اړ د پار په پارخ کې What's this؟ دغه څه شی دی؟ هغه وایي It's a ball. دا یو بال دی. بیا چې مونږ پوښتنه کوو چې آیا دا یو بال دی، بیا څه ډول پوښتنه کوو؟ بیا دا is مخته کوو. Is this a ball؟ که نه وي نو No it isn't. نه دا نه ده. بیا به ښیي چې څه شی دی اوس. It is a peach. دا یو شفتالو دی. You need two colors and shapes. رنګونه او شکلونه. Let's talk. راځئ چې خبرې پرې وکړو. Listen and say. غوږ ونیسئ او وایئ. Hi سلام. Andy how are you؟ ته څنګه یې؟ او ورته وایي I am fine. زه ښه یم. How are you؟ ته څنګه یې؟ I am fine. زه هم ښه یم. نو دغه چې مونږ تاسو یو چا ته وایو چې تاسو څنګه یې، نو how are you وایو، یعنې څنګه یې، څه حالت دی. او اوس راشئ رنګو ته. let's learn. راځئ چې زده کړو learn the words د لغتونه. yellow منه زیړ رنګ. بل blue منه اسماني شین رنګه رنګ. بل red سور رنګ. green شین رنګ. purple مونږ تاسو به تنګړو رنګ ورته وایي، څوک څنګه ورته وایي، څوک تاسو خپله دغه مخ 5مه شمېره کې رنګ ګورئ، دې ته څنګه نوم چې اخلئ. اورنج نارنجي رنګ. براون نسوري رنګ. پینک ګلابي رنګ. بلاک تور رنګ. وایټ نو باید تاسو زده وي. نو بي ته راشئ اسک پوښتنه وکئ and answer او بیا ځواب ورکړئ. مثلا مونږ چاته وایو چې دغه څه ډنګه رنګ دی یا د دې څه ډول رنګ لري، نو بیا داسې وایو what color is this؟ what color is this؟ دغه څه ډول رنګ دی؟ هغه ځواب راکوي it's orange. دا نارنجي رنګ دی. what color is this؟ دا څه ډول رنګ دی؟ it's orange. دا نارنجي رنګ دی. د نورو شمېرې تاسو خپله زده کړئ، پوښتنه وکړئ، کتابچو کې ولیکئ. مثلا 2مه شمېره کې رنګ پوښتنه وکړئ چې what color is this؟ what color is this؟ ځواب ورکړئ it's red. 3مه شمېره what color is this؟ دا څه ډول رنګ دی؟ ځواب ورکړئ it's yellow. نو make sentences څه کې ویلي چې تاسو جملې جوړې کړئ، نو دغه کې تاسو پوښتنه وکړئ چې what color is this؟ دا څه ډول رنګ دی؟ نو تاسو ووایئ چې this is a pencil. مثلا دا یو پنسل دی. it is yellow and pink. دوه ډوله رنګ لري، یو زیړ او بل ګلابي رنګ ده که نه. د نوره وګورئ مثال 4مه شمېره کې ټیبل پوښتنه کوو، یا مثال بله پوښتنه که نه مونږ وایو چې میز دی څه ډول رنګونه لري؟ it is red and black. سور او تور رنګ لري. نو ډي ته راځو. نو رابس دی. لیسن غوږ ونیسئ، پوینټ په نښه کړئ and sing او وایئ The black cat sang. د تورې پشې سندره. د سندره وایو خو زه یوازې ترجمه درته کوم. green grass شنه وخه. blue sky شین اسمان. black cat توره پشه. yellow eyes زیړې سترګې. red bird سری مرغۍ. blue skies اسماني شین رنګ اسمان. black cat توره پشه. yellow eyes زیړې سترګې. white clouds سپینې وریځې. blue sky اسماني شین رنګه اسمان. black cat توره پشه. yellow eyes زیړې سترګې. black cat blue sky yellow eyes زیړې سترګې. نو تر همدغه ځایه پورې بس دی. نور درته ښې شیبې ښه وخت